د هرې جمعې پر ورځ ماښام د 9 تر 8 پورې په متحده عرب امارات کې دغسې په وطن کې د 8 تر 9 پورې ستاسو په خدمت کې راځو. تاسو ته مزیدارې ټپې وړاندې کوو. زموږ چې کوم مسافر دي، زموږ کوم مینوال دي، د هغوی کال زه وخورو او هغوی کې هم کوشش کوو چې د هغې نه ټپې واورو. کتونکو د جمعې ورځ ده، نو یقینا چې نن په سعودي عرب کې او د بعضې ګلف کنټریز چې دي په هغې کې چوټي ده، او په متحده عرب امارات کې هم د چوټۍ تیاری ویکند شروع شوی دی چې ماښام چوټي شي. بس سبا نه دغه د چوټۍ دا شپه هم د خوشحالۍ، د چوټۍ ورځ هم د خوشحالۍ، نه د خوشحالۍ په شپه باندې، د چوټۍ په ورځ باندې، یا د چوټۍ په شپه باندې چې په سعودي عرب کې کوم دي د هغوی د چوټۍ د ورځې دپاره، او د متحده عرب امارات چې کوم مسافر دي د هغوی د چوټۍ د شپې دپاره موږ مزیدارې ټپې چې کوم دی په دې پروګرام کې تاسو ته د هنرمندانو په غږ کې وړاندې کوو. په ټپه به خبره کوو، د ټپې په تاریخ به خبره کوو، د ټپې په وجود به خبره کوو، و ټپې متعلق چې کوم دی نو شاعران، ادیبان او هنرمندان سره لري. دغسې زموږ چې کوم کالر دي، نو تاسو هم د ټپې حوالې سره که هر قسم معلومات تاسو سره څه نوې ټپه وي، د ټپې تاریخ حوالې سره خبره وي، نو خامخا موږ سره شریکوئ. خو بل طرف ته PSL روان دی، پاکستان سوپر لیګ روان دی، او د هغې دویم الیمینیټر چې کوم دی هغه نن د لاهور او د پېښور زلمي ترمنځه میچ روان دی. نو یقینا چې ډېر کسان خو میچ کې هم بیزي دي، خو زمونږ هغه مینوال چې هغه زمونږ پروګرام ته په تمه وي، نو یقینا زمونږ په سکرین باندې تاسو زمونږ نمبر ګورئ، نو موږ ته کال کولی شئ او خپل په تاسو کم مسافر یا کم مینوال چې په ترنم کې ټپې کولی شي، نو هغه به ډېر زیات خوند وکړي. خو له ټپو نه علاوه هم تاسو څه خبره کوئ، څه پیغام چاته لرئ، د مسافرۍ څه خبره کوئ، نو هغه هم موږ سره شریکولی شئ. ټپې د خبرې د ټپې باره کې ویل کېږي چې لکه د دې شاعر نه دی معلوم دا ټپې په شریکه باندې جوړې شوي دي، او اکثر ټپو متعلق پوهان وایي چې دا د زنانو چې کوم دی نو ټپې جوړې کړي دي. ټپه مصره ورته ویل کېږي، په افغانستان کې ورته خلک لنډۍ وایي، او ټپه بلکل چې کوم دی که موږ وګورو نو په یو پوره مضمون چې کوم دی نو په ټپه کې په لږو الفاظو کې هغه خبره چې موږ په ډیرو الفاظو کې، په سوونو الفاظو کې نشو بیانولی، خو په ټپه کې په لږو الفاظو کې چې کوم دی نو یو پوره مکمل خبره، مکمل مضمون چې کوم دی نو هغه بیانېدی شي. او ټپې ته چې که موږ ګورو نو دا لومبی مصره چې دی نو مضمون وي، ټاپک وي، او دویمه چې کومه مصره وي نو هغه د هغې لکه تشریح وي. نو څنګه چې یو ټپه ده وایي د ټپو وار را سره کېده، نو دا مضمون شو. د ټپو وار را سره کېده، ولې را سره کېده؟ ماله بېواره ټپې خوند نه راکوي نه. نو دغسې چې د ټپه کې خبره مکمل کېږي، پای کې پیغام مکمل کېږي، یو مصره مضمون دی او بله تشریح ده. نو د ټپې چې کومه لوړتیا ده په پښتو ادب کې، هغه زموږ ادیبانو، شاعرانو، هنرمندانو منلې ده، او د دغه ټپې لوړتیا چې ده نو بیا د هنرمندانو د خپل هنر په ذریعه باندې ټولې نړۍ باندې هم منلې ده. د انفارمیشن ټکنالوژي دور دی، د ټپو که موږ ګورو په مختلف ادوارو کې چې کوم دی نو مختلف د ټپو سټایل، د ټپو وینا، د ټپو موسیقي هغه بدلیږي را بدلیږي، او زمونږ چې کوم که د هر پښتون او هر پښتنه ویل کېږي چې دا شاعر دی، او دغه د ټپې د وجې، ولې چې داسې یو پښتون یا پښتنه یا په لوی وړوکې به نه وي چې هغه ته ټپه یا یاده نه وي، یا د ټپې نه خبر نه وي، یا ټپوله نه ورځي. د ټپې د تاریخ حوالې سره خو څه کنفرم خبر نشته چې دا د کله نه راغلی ده، خو که موږ داسې ووایو چې بس د کله نه پښتون دی، نو د هغه ټیم نه ټپه را روانه ده چې کله پښتون پیدا شوی دی او سترګې غړولې دي، نو د هغه وخت نه تقریبا داسې لګي چې ټپه را روانه ده. او په ټپې کې که موږ ګورو زموږ ټول چاپېرچل، زموږ کړه، زموږ خبرې، زموږ رواج، مذهب، کلتور، تاریخ، ننګ، غیرت، چینا، چینار، ګودر، حجره، جومات، چې داسې مختلف زموږ د ژوند، زموږ د چاپېرچل داسې یو اړخ نشته چې هغه د ټپې نه پناه وي، یا ټپې چې کوم دی په هغې باندې ټپې نه وي شوي، حجرې باندې شوي دي، په ګودر باندې شوي دي، په تاریخ باندې شوي دي، په ننګ غیرت باندې شوي دي. نو دغسې ټپې چې کوم دی دا اکثر شاعر نه دی معلوم، او په شریکه باندې جوړې شوي دي. نو دور بدلیږي چې موږ کوم کسان وو زموږ مخکې
چې چا به ټپو سره شوق لرو یا به ټپې کولې نو په حجرو کې به میداني میلې سې کېدې یا د کار روزګار چې کوم پټو سره او غر کې به خلکو کارونه کول نو هلته کې به په اوږد په اوچت اواز باندې ټپې کولې د دې ټپې او مصره او لنډۍ دا ورته ولیکې لږ په دې باندې به هم خبره کوو خو په پروګرام زمونږ د پروګرام لازمي جز چې دی نو هغه د تکړه هنرمندانو په غږ کې مونږ کوشش کوو چې تاسو ته ټاپې هم وړاندې کړو نو ډېر تکړه هنرمند دی کتونکو د مې نه مخکې د تکړه هنرمند عرفان کمال د ټاپو نه تاسو خوند واخیسته یقینا چې زموږ د پروګرام ښکلا هم د دغه هنرمندانو غږ او د دې کوشش دی عرفان کمال هم په دغه هنرمندانو کې دی چې په دې تېره لږه موده کې ډېر غټ نوم زموږ کم ځای کې چې پښتانه دي نو هغه یې واورېد او هغه یې خوښ کړو د هغه غزان له انداز نو که ټپې دي نو هغه هم ډېرې زیاتې زموږ پښتانه هر ځای کې چې دي خصوصا په مسافرۍ کې کم پښتانه دي نو هغه عرفان کمال ډېر خوښوي زموږ کوشش وي چې تاسو سره په پروګرام کې خبرې هم کوو ته به کال هم کوئ او ورسره د ټپې حوالې سره به خبرې کوو دغسې د تکړه هنرمندانو په غږ کې به تاسو ته مزیدارې ټپې هم وړاندې کوو نو پی ایس ایل شروع دی کرکټ میچ شروع دی په هغې کې هم نن خلک چې دی نو ډېر زیات بیزي دی ولې چې د پاکستان کې که ډېر کم د لوبې کم شوق دی نو هغه د کرکټ سره مینه سیوا ده ولې چې چا سره خبره کوي نن سبا د کرکټ بحث روان دی او زموږ چې کوم پښتانه دي نو خو یقینا چې زیات پکې د پېښور زلمي سپورټر دي نو کله چې د پېښور زلمي میچ وي نو خو خامخا بیا ټي وي ته چې کوم دی نو نیغ ناست دي نو یقینا چې دا پوره یو میاشت یوه نیمه چې کومه د پی ایس ایل اکټیویټي وه هغه په وطن کې او دا دویم ځل شو چې اوس په ټول پی ایس ایل په پاکستان کې په وطن کې وشو نو دغه هم د خوشحالۍ خبره ده ولې چې دا اټریکشنز پیدا کوي چې ستا په وطن کې انټرنیشنل کلیډیان راځي لوبې کوي نو هغې سره یقینا چې ټوریزم ته او نورو کاروبارونو ته او بزنسونو ته هغې ته وده میلاویږي د وطن ستا چې کوم دی یو پازیټیو امیج هغه هم دنیا طرف ته ځي نو دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده او دغسې په وطن کې چې کوم زموږ سټیډیمز نو هغه هم آباد شو دی پی ایس ایل سره اوس خو انټرنیشنل ټیمز هم راځي وزټ کوي لګیا وي خو د دې پی ایس ایل بس ختمېدو واله دی او بیا ورپسې چې کوم دی نو په شارجه کې د افغانستان او د پاکستان هم چې کوم دی نو یو ټي 20 د 3 میچو سیریز نیکسټ ویک کې را روان دی پروژه کې را روان دی ولې چې روجې ته هم د هفتې نه کم ټایم راتلونکي د شورو زیارت پر ورځ باندې امکان دی چې روجه به وي په متحده عرب امارات کې او دغسې په پاکستان کې هم نو روجې دوران کې د پاکستان او د افغانستان میچونه را روان دي دغه سره ټول کال که مونږ وګورو نو مختلف یو ټایم داسې و چې کله مونږ واړو نو صرف یخنۍ کې و دا 3-4 میاشتې چې کم ټایم و دا به کېده چې دا د کرکټ سیزن دی او په دې کې کرکټ کېږي خو اوس پوره کال چې کوم دی ګرمي او یخني پکې نشته مخکې به یورپي ملکونو لکه انګلینډ کې په ګرمۍ کې سیزونو او د نور ایشین کنټریز کې به چې کوم دی نو په یخنۍ کې سیزونو خو اوس خو پوره کال چې کوم دی نو مختلف دورې او سیریزې او دغسې ټورنامنټونه هغه روان وي او زمونږ چې کوم مینوال دي د کرکټ نو هغوی ته هر وخت اویلیبل وي د خوشحالۍ او د ځان د مصروفه ساتلو مقابلې خو متحده عرب امارات کې د جمعې ورځ ده د ویکند دی د سبا نه د چټي شروع کېږي نو مسافر چې کوم دی نو ټپې سره هم ډېر زیات شوق لري او پروګرام هم د ټپو ماښام دی نو دغه ټپو چې کوم دی حجرې ټپې وي دغسې د غر ټپې وي اوس چې کوم دی نو د انفارمیشن ټیکنالوژي دور دی نو د ټپو سټایل او د موسیقۍ سټایل هغه وخت سره بدلیږي خو د ټپې چې کوم لوړتیا ده نو هغه نه ده کمه شوې زموږ پروګرام کې د ټپې سره به خبره هم کوو په ټپې باندې خو ورسره د تکړه هنرمندانو په غږ کې موږ کوشش کوو نو جی یو ډېر 2 تکړه هنرمندان دي شاه فاروق او اسفندیار مومند په غږ کې یقینا چې زموږ د کوم ټپو شوقیان مینوال دي هغوی به د ننني پروګرام نه د دې هنرمندانو د ټپو نه خو خوند اخلي زموږ نمبر تاسو زموږ په سکرین ګورئ خامخا موږ ته کال کوئ او هغه موږ سره به خپله خبره خپل غږ خپل پیغام او هغه مسافر چې ټپې کولی شي ښې مزیدارې نو کوشش کوئ چې موږ سره په خپل غږ کې ټپې هم شریکې کوي وایي دلته زموږ بعضې ملګري دي چې د هغوی د ټپو زموږ چې کوم کتونکي دي هغه دومره شوقیان شوي دي هغه وایي چې دی په کال اخلئ او د دې کتونکو چې کومې ټپې دي د ټلیفون په لاره باندې نو هغه موږ ته چې کوم دی د هغې هم زموږ کتونکي زموږ مینوال هغه انتظار کوي یو ټپه مې رایاده شوی چې جانان مې ستوری د اسمان دی جانان مې ستوری د اسمان دی نه ورخطی شم نه مې زړه صبر کوي نه
نو یقینا چې زمونږ د جانان کم دي، زمونږ چې کوم د ویورز دي، زمونږ چې کوم مینوال دي د خیبر میډل ایسټ دغه مسافر دي، نو دا زمونږ دپاره چې کوم دی نو د اسمان ستوري شوي دي، خو نو ته ورختې شو او نه ته زړه صبر کوي. نو ستاسو دغه مینه ده، ستاسو دغه زمونږ پروګرام ته که پیغام یو طرف ته ورکوئ، که خپله څه خبره څه ستاینه څه غوښتنه کوئ، خو هغې سره سره زمونږ چې کوم پروګرامونه دي ټول د هفتې هغې پروګرامونو حوالې سره هم تاسو خپل نظر موږ سره شریکوئ. کوشش کوئ چې دغه پروګرامونو حوالې سره که تاسو هر قسم تجویز لرئ، هر قسم صرف دا به نه کوئ، زموږ چې کوم مینوال دي نو هغوی نه زموږ غوښتنه چې تاسو کوم یو پروګرام، یو طریقه، یو پیشکش هغه ستاسو نه خوښ نو هغې باندې تاسو ټکونه هم کولی شئ، هغې سره اختلاف هم کولی شئ. او زموږ ولې چې خیبر میډل ایسټ شامله د مسافرو ده او د دې مسافرو د نظر په رڼا کې، د دوی د تجویزونو په رڼا کې زموږ کوشش وي چې ستاسو دپاره موږ په دې خپل پروګرام کې مثبت بدلون راولو. زموږ مشران ستاسو دا غږ، ستاسو دا تجاویز اوري او هغوی ستاسو د تجویزونو په رڼا کې، او خصوصا بیا چې کوم د مسافرو تجویزونه دي نو د هغې په رڼا کې خو د دوبۍ سنټر چې کوم پروګرامونه دي هغه سپیشلي ولې چې خیبر میډل ایسټ شامله د مسافرو ده، بیا دوبۍ سنټر نه پروګرامونه ټول د مسافرو دپاره د هغوی چې کوم تجاویز وي نو هغې کې هغې په نظر کې ساتي او په هغسې د مسافرو د خوښې پروګرامونه کوشش کوو چې وړاندې کېږي. کتونکو موږ سره نور هم تاسو به کال هم کوئ او د نورو هنرمندانو په غږ کې به ټاپې هم اورئ او په ټپه به خبره هم کوو. خو دې وخت کې وخت شوی دی یو لنډې دمې، موږ سره اوسئ، ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. د دمې نه پس پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی پروګرام دی د ټاپو ماښام او خیبر میډل ایسټ دی او د شمله د مسافرو ده. د مسافرو یو ټپه راته رایاده شوی چې جانانه خپل وطن ته راشه، جانانه خپل وطن ته راشه، که خلک ډیر دي پرې آباد دي خپل کورونه. نو دا ټولو مسافرو ته زموږ چې کوم مسافر مینوال دي او دې ټیم کې پروګرام ګوري نو هغوی ته دا ټپه ډلۍ وي چې دا د وطن نه دا ټپه راغلې ده، هغه خو ته وایي چې خپل وطن ته راشه، خو زموږ مجبورۍ دي، مزدورۍ دي، په وطن کې کار روزګار نشته. نو دا دلته چې کوم مسافر دي نو د هغوی دپاره که دغسې ټپې هم دي خو په مسافرۍ کې خفه مه شي، په مسافرۍ کې خفه مه شي او ځوانان په جیل کې شل کاله تېروینه. نو دا ستاسو د ډاډ دپاره پکې هم دا ټپه ده، ولې چې تاسو د خپلو بچو، د خپل فیملی او د خپلو خپلوانو د ښه مستقبل دپاره، د روښانه مستقبل دپاره، هغوی د بهتر ایجوکیشن دپاره، د خپل کور والا چې دي نو هغوی د چم ګاونډ او د کلي د سیالۍ کولو دپاره او دغسې د خپل مور او پلار د بهتر چې کوم دی نو چې کوم علاج دی یا سہولیات دي نو هغه ورکولو دپاره تاسو د دلته کې دوره تکلیف تېروئ. نو دغه مسافر چې کوم دی نو دا یو طرف ته خو دلته کې که دی مزدور دی که دی ډرایور دی، خو دا ټول د خپل بچو دپاره، د فیملیز دپاره، د وطن دپاره هیروز دي، ولې چې دلته کې دی دا پیسې ټکې ګټي او دا دلته کې په وطن تلیږي. نو په وطن کې یوازې دا د دوی د خپلو بچو یا د دوی د فیملی په استعمال کې نه راځي، بلکې د دوی د پیسو په برکت زمونږ په چاپیرچل کې چې کوم دکاندار دی، که د کپړې دکان دی، که سکول دی، نو هغه ټولو ته د دې ځای نه دغه پیمنټ چې کوم دی نو هغوی ته کېږي او زمونږ د چاپیرچل چې کوم کاروبار دی، کوم معیشت دی، نو هغه ستاسو په دې مزدورۍ باندې، ستاسو په دې تکلیف باندې روان دی. نو خامخا موږ ته کول کوئ، ټپې موږ سره شریکې کوي، د ټپو باندې خبره وکړئ او چې په وطن کې کوم زموږ مینوال دي نو هغوی هم موږ ته ټپې چې چاله ښې په ښه مزېدار اواز کې په ترنم کې څوک ټپې کولی شي نو کوشش وکړئ چې هغه کسان موږ سره خپل غږ شریک کړي. نو ټپه چې دی نو مصره وي ورته ځکه وایي چې دا د دوو مصرو نه یو ټپه جوړه ده. اولنۍ مصره چې ده هغه لنډه وي، هغه 9 سېلابه وي او وروستی مصره چې ده نو هغه اوږده وي، هغه 14 سېلابه وي. دغسې چې وایي دا ټپه ورته ولې ویل کېږي، مختلف آرا دي، مختلفه خبره په دې باندې کېږي، وایي چې دې سره اواز ټپ کېږي، ولې چې کله تیز اواز کې څوک ټپې کوي او هغه اواز خو بیا هغسې برقرار نشي ساتلی نو وایي چې دا ټپه ورته ځکه ویلې کېږي. که د مصري حوالې سره موږ وایي چې دا هم ویلې کېږي چې د 2 مصرو نه جوړه ده، خو وایي چې دا مصري چې کوم ده نو خوږې ته هم وایي، لکه څنګه یو وایي چې دا د مصري په شان خوږه ده نو ځکه ورته مصره ویلې کېږي. او
دا لنډۍ وي چې ورته ویل کېږي چې نو بعضې پوهانو دا وایي چې دا داسې هم ویل کېږي چې لکه لنډۍ یو خطرناک چې کوم دی نو د هغې زهر چې دي د هغې ټک چې دی نو ډېر زیات خطرناک دی نو دی وایي چې د ټپې دا ټک چې دی د دې چې کوم اثر دی نو هغه لکه د لنډۍ په شان خطرناک دی نو ځکه ورته لنډۍ ویل کېږي. خو ټپه زمونږ په دې خپل ټپې په دې خپل نازک وجود کې زمونږ ټول کړه وړه راشه درشه زمونږ کلتور زمونږ چاپیرچل هغه پوره زمونږ د ژوند داسې یو اړخ نشته چې هغه د ټپې نه پټ دی یا هغه ټپې په خپل وجود کې ځای کړی نه دی. نو دغه وجه ده چې د ټپې کومه لوړتیا ده نو هغه زمونږ ادیبانو شاعرانو هنرمندانو منلې ده. خو د ټپې مختلف تاسو ته موږ وایو چې دورونه مختلف اندازونه راځي نوي نوي. که موږ لاړ شو تېر وخت ته ټپه یو وخت کې په وروستو تللې وه خو کله چې زمونږ هارون باچاجي کله هغه اول به کله کله غم و اوس مې دوتر شو کروندې پکې کومه نو هغه نوي طرز کې چې کله هغه باچاجي هغه ټپې وکړې نو بیا موږ کاته چې لکه د ټپې سره کومه مینه وه یا د دې کوم اورېدونکي وو نو هغه هغې سره ډېر زیات سیوا شو. او د هغې نه پس چې زمونږ بل ډېر تکړه هنرمند رحیم شاه چې کله هغه ټرانسلیټ کړي ترجمه یې کړي دکه د پهلے تو کبھی کبھی غم ته نو هغه بیا موږ وکاته چې د دې ټپې که یو طرف ته د دې اورېدونکي صرف پښتانه یا افغانستان پاکستان په مسافرۍ کې چې کوم پښتانه ولې چې پښتو ټپه وه خو چې کله اردو کې هغه رحیم شاه وکړې نو د دې هغه اورېدل چې وو نو هغه یوازې د پښتنو ته نه بلکې په ټول پاکستان او زمونږ په چم ګاونډي هیوادونو کې چې کم خلک په اردو باندې پوهېده نو هغوی ته هم دغه ټپه ورسېده. او د دغه پهلے تو کبھی کبھی غم ته د ټپې وجه وه چې یو طرف ته دلته کې اول به کله کله غم وباندې هارون باچاجي ته کم مقام یا کم فیم یا کم مشهورتیا میلاو شوه نو دغسې د هغې نه ډېره زیاته چې کوم دی په هغې ټرانسلیشن باندې په هغه ترجمه باندې رحیم شاه چې کوم دی نو هم تر ګاونډي هیوادونو پورې د هغه نوم خور شو او د هغه فین جوړ شو او هغه تر اوسه پورې ګورئ چې دغه بریک میلاوېده چې دا یو ډېر غټ شی دی چې دا یو ځل میلاو شي نو بیا چې کوم دی نو وخت په وخت باندې داسې سندرې داسې موسیقي راشي چې هغه کس بیا تر اخره پورې پیژندی شي. نو دغه یو کوشش خو د دغې نه پس بیا دغه سیم ټرانسلیشن یا دغه سیم موسیقۍ سره دا په ګاونډي هیواد کې هم چې کوم دی الطاف راجا به تاسو کتلی چې هغه هم لکه د رحیم شاه په شان دغسې ټپې وکړې او هغه پې هم ډېر غټ چې کوم دی نو ویورشپ یا چې کوم لیسنر نو هغه ته پې میلاو شو. نو ګوره چې کله یو کوشش وشي چې په اول ځل باندې نو بیا د هغې مختلف کاپیز کېږي او هغه چې څوره اورېدی شي څوره کتی شي نو دغسې د ټپې لوړتیا چې ده نو که یو طرف ته د ادیبانو شاعرانو او هنرمندانو منلې ده خو دغه هنرمندانو د خپل هنر په ذریعه هنرمندان دغه وو لکه تاسو چې وکاته که عرفان کمال دی که زمونږ شاه فاروق اسفندیار مومند دی یا نور زمونږ کم هنرمندان دي او دغسې په هغې کې چې کوم دی چې دغه نوې طرز کله هارون باچا ورکړی و یا دغه ترجمه رحیم شاه کړې وه نو یقینا چې ټپه د پښتو ادب کې یا د پښتو د ادب یو داسې ځانګړی صنف دی چې هر چا منلی دی یو دغه هنرمندانو بیا په ټوله نړۍ باندې دی چې کوم لوړتیا ده کوم اوچتوالی دی نو هغه منلی دی. او ټپه یقینا چې هر یو پښتون یا پښتنه لوی او ماشوم د خامخا ټپه به ورله ورځي یا به ټپه اورېدلي یا به یې ټپه کړي وي خو دغه د دې ټپې په وجه باندې چې دی نو دا ویل کېږي چې هر پښتون او پښتنه شاعره ده. نو یو طرف ته د ټپې شاعر ځکه هم نه دی معلوم چې دا مختلفو خلکو دا جوړې کړي دي او ډېرو خلکو په خپل انداز کې یا خپله کیسه کړې ده او ټپې دغسې په وجود کې راغلي دي. نو اوس خو د دې انفارمیشن ټیکنالوژي یا د سوشل میډیا چې کوم دور دی اوس خو ویډیو خپل غږ رسول چې کوم دی هغه هم اسان شوي دي. که مونږ 30 کاله مخکې لاړ شو نو صرف ستا یو چې کوم دی نو سرکاري چینل و په هغې باندې ټوټل غالبا چې په هفته کې د موسیقۍ دپاره نیمه ګنټه وه یا ګنټه وه نو په هغې کې ستا دغه ټیلنټ ستا دغه موسیقي دا
د دې وده چې وه د دې نورې نړۍ ته رسېدل چې کوم دی نو هغه ګران دو. خو په 2004 کې چې کله خیبر منیجمنت مشرانو دغه سټپ واغسته او د خیبر چینل راغی، ای وی ټي خیبر راغی، بیا خیبر نیوز راغی، بیا K2 او د خیبر میډل ایسټ راغله. نو دغه د 2004 نه پس چې دا کوم دور دی که موږ ګورو د اول نه تر اخره پورې ستا په پښتونخوا کې د پښتو موسیقۍ حوالې سره یا د پښتو ایکټینګ حوالې سره ډېر کم سټارز چې کوم دی، ولې چې موقع نه وي، پیژنګلي نه وه، ریډیو باندې وه مخکې چې کوم دی نو اواز به پیژندی شو چې ریډیو باندې څه سټارز جوړ شو، دغسې سرکاري چینل باندې، ولې چې په هغې باندې ټایم کم. خو د 2004 نه پس چې موږ دا کوم دور وګورو نو زموږ ډېر زیات په سوونو او په زرګونو سټارز چې کوم دی چې په هغې کې د خیبر د منیجمنټ او د خیبر د مشرانو د همکارانو ډېر غټ لاس دی. کتونکو په ټپه به خبره کوو، ستاسو کالز ته به هم په انتظار یو، تکړه هنرمندانو په غږ کې به تاسو ته ټاپې هم اورو. خو وخت شوی دی یو لنډې دمې. په پروګرام کې هرکلی او پروګرام دی د ټاپو ماښام، او ټاپو سره تاسو هم ډېره مینه کوئ، مسافر ورسره هم مینه کوي، او په وطن کې چې کوم خلک دی هغوی ورسره هم مینه کوي. ټاپې باندې خبرې هم وشوې او د تکړه هنرمندانو په غږ کې تاسو ټاپې هم واورېدې. یقینا چې متحده عرب امارات کې خو نن ویکند سټارټ کیږي، د جمعې ورځ ده، دلته کې هفته اتوار چوټي وي، په سعودي عرب کې د جمعې پر ورځ چوټي وي. نو هلته کې هم خلک په دیرو کې ناست دي او ډېر خلک چې کوم دی نن په پی ایس ایل کې مصروف دی او ټول چې کوم دی پښتانه خو اکثر د پېښور زلمي فینز وي، د هغې سپورټرز وي. دغسې لاهور کې هم چې کوم دی نو ډېر زمونږ پښتانه کې لړیان دي، نو د هغې په وجه هم ډېر عجیبه صورتحال وي چې یو طرف ته خپل ښار وي، یو طرف ته خپل کې لړیان وي. نو یقینا چې بعضې داسې کسان پکې هم وي چې هغه ډېر پکې د لاهور سپورټ هم کوي د هغه کې لړیانو د مینې په وجه باندې او یا هغوی سره چې کوم تعلق یا شوق وي نو د هغې په وجه باندې. خو پی ایس ایل زمونږ یوازې د دې کرکټرز دپاره که موږ وګورو په تېرو څو کلونو کې دا ینګ کرکټرز چې کوم دي د څه لږ ډېره موده مخکې وروسته موږ لاړ شو نو موږ داسې بکاته چې د غټ ښارونو نه به د کرکټ کلیرانس پلیرز چې کوم دي هغه به راواته. خو دغه د پی ایس ایل دا سټیج دی چې اوس زموږ د سوات نه پکې کلیاړي منتخب شو، د پېښور نه پکې ډېر زیات شو، زموږ د مرج ډسټرکټ چې کوم دي د هغې نه پکې خلک راغی، د سوابۍ نه پکې خلک راغی. نو یقینا چې دا یو ډېر ښه سټیج دی دغه نوي هلکانو دپاره او ځان په نظر کې راوستو دپاره او ځان د ښولو دپاره. او ډېر دغه کې لړیان دي چې د دې پی ایس ایل نه راله اوس د افغانستان خلاف چې کوم په شارجه کې سیریز دی نو په هغې کې هغوی سلیکشن شوی دی، سینیر پلیئرز ته پکې دمه ورکړې شوې ده. نو د کرکټ حواله پی ایس ایل حوالې سره چې کوم دی دا خبر دی چې میچ خو دلچسپ صورتحال دی. پېښور هم ښه دی خو ورسره لاهور هم چې کوم دی نو ډېر زیات ښه دی. د پښتو یو متل دی وایي چې پیر بابا لوی دی که د علم غر که نه. لاهور او پېښور په خپل ځای باندې تېره ورځ لاهور هم په دې پی ایس ایل کې ډېر ښه پرفارمنس دی او تېره ورځ که موږ که میچ وګورو د اسلام آباد او د پېښور چې کوم اخري میچ شوی دی نو هغې کې د پېښور زلمي کوم پرفارمنس دی هغه هم ډېر زیات زبردست و. خو یقینا چې په اتوار په ورځ باندې یو ښه فاینل چې کوم دی کېدو واله دی. ملتان الریډي کوالیفای شوی دی او نن هم یو ګنټه دوه پس په چې دی تاسو ته پته ولګي چې څوک په هغوی سره گیم کوي. پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی پروګرام دی د ټاپو ماښام د نیم توري په غږ کې تاسو ښې مزېدارې ټاپې وکتې. یقینا چې دغه هنرمندان چې کوم دي دې ته په تمه وي او زمونږ چې کوم مسافر دي او خاص کر د چوټۍ په شپه باندې او خیبر میډل ایسټ چې د چا ملګري وي نو هغه خامخا دغسې تکړه هنرمندانو غږ ته د هغوی ویډیوز ته د هغوی ټپو ته په تمه نو خامخا موږ سره خپل نظر خپل رای شریکوئ زموږ د پروګرامونو حوالې سره دغسې د ټپو د ماښام حوالې سره. تاسو که دې کې څه بدلون غواړئ نو زموږ کوشش وي چې ستاسو د نظر په رڼا کې چې کوم دی په خپل پروګرامونو کې مثبت بدلون راولو. او یو ټپه مې دې وخت کې رایاده شوی چې جانانه خپله به پخلا شو، جانانه خپله به پخلا شو او زمونږ څوک دی چې به موږ پخلا کوي نه. نو یقینا چې مسافر خو چې دی نو ټول دلته کې یوازې دي، د خپل وطن نه د خپلو بچو نه د خپل فیملي نه لرې دي. نو په خپله پخلا کېږئ او کوشش کوئ بل چاته مه په تمه کېږئ ولې چې په دې مسافرۍ کې خو لکه
بل څوک شته نه، نو په خپله باندې ځان خوشحالوئ. دغسې د چوټۍ په شپه باندې خیبر میډل ایسټ ګورئ، زموږ پروګرامونه ګورئ، ورسره مختلف اکټیویټیز چمګاوڼ کې دلته کې تاسو سره په خوا کې چې کوم خلک پاتې کېږي هغوی سره د چوټۍ په ورځ باندې ملاقاتونه کوئ، د یو بل تپوس پوښتنه کوئ. دغسې په دې مسافرۍ کې خو یو طرف ته کار روزګار دی، بل طرف ته دغه د بچو نه او د خپل کور کلي نه د لرېوالي چې کوم ټینشن دی، نو د هغې د لرې کولو چې کوم دی واحد حل دا دی چې ځان تاسو د کار روزګار نه علاوه دغسې د چوټۍ په شپه چې کوم تفریحي ایونټس دي نو هغې کې کوشش کوئ چې د چوټۍ په شپه خپل کار روزګار خو مونږ اولنۍ ذمهواري ده چې دلته کې مونږ څه دپاره راغلي یو چې دغه مزدوري وکړو، دغه پیسې ټکې وګټو. نو کار روزګار یا ستاسو کوم ډیوټي ده نو هغې باندې خو به کمپرومایز بالکل نه کوئ چې په هغه کې تاسو یا سستي وکئ، ولې چې ستاسو بچي او ستاسو پیرنټس او ستاسو فیملیز هغه پوره ستاسو د دې کار روزګار ستاسو د محنت په تمه دي. او دغه پیریډ چې کوم دی د ځوانۍ ده نو دا دیم د کار دپاره مونږ ماشومانانو او زمونږ پلار مور چې کوم دی نو هغوی کار زیار کړی دی، محنت یې کړی دی او مونږ یې رالوی کړي یو، مونږ یې دې مقام ته رسولي یو چې مونږ د مسافرۍ جوګه شو، مونږ له تعلیم را کړی دی، مونږ له تربیت را کړی دی. نو دغسې په دې ټایم کې زموږ ذمهواري ده چې مونږ د دغه خپل بوډا مور او پلار د دغه خپلو بچو هم هغسې تربیت وکړو، بلکې کوشش وکړو چې د هغې نه هم د دوی ښه تربیت وشي. ولې چې په هغه وخت کې که موږ ګورو نو هغه فیسیلیټیز چې کوم اوس هغه وخت کې کوم چې اوس کوم فیسیلیټیز دي نو دا په هغه وخت کې نو چې اوس کوم ستا ټیچینګ دی یا نوي نوي سکولز او کوم د ایجوکیشن سیسټم دی نو دا په هغه وخت کې نو. دغسې نور چې کوم ستا د میډیا ده، د سوشل میډیا ده، ستا انفارمیشن ټیکنالوژي ده نو د هغې چې کوم دغه اهمیت دی نو داسې نو. نو په کار دا دی چې د مونږ په دې خپل مزدورۍ باندې او بیا دغسې د چوټۍ په شپه باندې ځان خوشحالو، خیبر میډل ایسټ ګورو او د هغې پروګرامونو حوالې سره خپل نظر هم شریکو. او کتونکو زموږ پروګرام ختمیږي وایي چې خاونده کم یو پکې خوښ کړم، خاونده کم یو پکې خوښ کړم، مرګ او بیلتون دواړه جوړه راغلي دي نه. نو کتونکو تاسو د هارون باچا د زړونو باچا هارون باچا په غږ کې مزیدارې ټاپې وګورئ. خپل کوربه جمیل اقبال ته تر راتلونکي ټپو ماښام پورې اجازت ورکوئ. د الله په امان.